سلام وخت مو بخیر. زه عثمان شکور د الس پودکاسټ خبرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په نننۍ خبرونه کې موږ سره د دې وطن په ستونزو وسایلو مسایلو باندې خبر یو ډېر لوړ او پیاوړی شخصیت مولانا خانزیب صاحب چې د هیڅ تعریف په تعارف محتاج نه دی. ګڼ شمېرې خلک یې د هلو ځلو سره د دې د خبرو اترو سره تحریرونو سره بلد دي. راځو د هر څه نه مخکې مولانا خانزیب صاحب ته په خپل خبرونه کې هرکلی ویم ستړي مشي. د هر څه نه مخکې خو تاسو ته په پودکاسټ کې نننۍ خبرونه کې هرکلی ویم ستړي مشي. په خیر راغلی. ډېره مننه. په خیر راغلی. خوشحاله بیا راځو د هر څه نه مخکې ستاسو خپل تعارف راته وکړئ. مولانا صاحب څوک دی، د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ ګڼ شمېر خلک خبر دي خو بیا هم که څوک نه خبر تر هغې اوس تاسو غږ ورسي. ډېره مننه. زما نوم خانزیب دی او د پښتونخوا وطن د باجوړ د ناوګۍ د سیمې سم تعلق دی. ډېره ښه. هلته کې ژوند کوو، میشت دي د زمانو نه. او د باجوړ چې کومه لویه قبیله ده ترکاڼۍ قبیله، نو د هغې یو څانګې برخې د شومخیلو سره تعلق ساتو. ډېره ښه ده. نو بس وطن کې ژوند دی او هلې ځلې دي سیاسي سماجي. مولانا صاحب تاسو د عوامي نېشنل ګوند انتخاب کړی، تاسو بیا په خپله عالم دین یې یو مذهبي شخصیت یې. د عوامي نېشنل ګوند انتخاب مو څنګه وکړو؟ بیا که موږ وګورو مذهبي ګوندونه هم ډېر زیات دي، انتخاب د دې څنګه اړین شو؟ داسې ده چې دا پوښتنه خو ډېره زیاته کېږي عموما زموږ نه، ځکه چې عام روایت داسې دی چې مذهبي فکر والا خلک یا د مدرسو نه فارغ خلک دا یا ډېر کم دي یا د نش برابر دي چې په قام پاله ګوندونو کې دي یا په عوامي نېشنل ګوند کې دي. نو زموږ تړون یو خو د یو تاریخي تسلسل پس منظر هم لري. د نیکه د وخت نه د باچا خان بابا د خدای خدمتګار تحریک سره بیا زما مشر ورور شیخ جانزاده دا دوه ځل د عوامي نېشنل ګوند ضلع باجوړ صدر پاتې شوی دی. نو داسې زموږ بل په کورنۍ کې سالار احمد علي یو ډېر لوی ستر قامي مبارز پاتې شوی و. په افغانستان کابل کې هم وخت تېر کړی و. په 1906 اتیا کې چې کله عوامي نېشنل ګوند جوړ شو نو په 19 اتیا کې هغه د عوامي نېشنل ګوند لومړی صوبایي سالار هم ټاکل شوی و. یو ډېر لوستی سړی و، ډېر لیکونه او کتابونه هم کړي دي. نو یو خو دغه تړون زمونږ په تاریخي توګه باندې دا دی او د دې سره زما د عوامي نېشنل ګوند سره دا تګ دا ډېر ارادي او شعوري دی. موږ دا ګڼو چې موږ په دې خاوره باندې ژوند کوو، په دې باندې اوسېږو، زموږ قام دی، خاوره ده، تاریخ هم دی. نو په نړۍ کې ډېر قامونه او پښتانه هم د ډېرو مسایلو سره مخ دي. نو محکوم قامونه، مظلوم قامونه، د جبر سره، د ریاستي جبر سره، د نړیوال استعمار د بدبختو د ظلمونو سره مخامخ قامونو کې د قامي تحریکونو ضرورت دي. نو عوامي نېشنل ګوند ډېر یو تاریخي تسلسل لري. د 100 کالو نه د 1921 نه انجمن اصلاح الافاق نه خدایي خدمتګار او داسې نېشنل عوامي ګوند چې ټول عمر دی د قام غږ کړی. نو زما یو سوچ دا دی چې د عوامي نېشنل ګوند دا سیاست چې کوم دی دا د قامي تحریک یو ډېره لویه برخه ده، یو ستره برخه ده. او قامي تحریکونه یا قامي لښکر داسې یو غورځنګ چې په دې کې هر چا له تګ پکار دی د خپل وس مطابق چې د قام خیر په دې کې راوړي. نو موږ دا ګڼو چې پښتنو ته مسایل دي، د ټولو سیاسي ګوندونو منشورونه چې موږ کتلي د هغې بیانیه هم کتلې ده. نو پښتونخوا وطن په دې خاوره باندې صرف عوامي نېشنل ګوند داسې دی چې د دوی منشوره یعنې په 100 کې 80% د پښتنو د مسایلو د حل په بنیاد باندې جوړ دی. نو دا ګڼو چې قامي لښکر کې ډاکټر دی هم لاړ شي، وکیل دی هم رواني، سرمایه‌دار او سرمایه‌کار دی هم رواني، عالم دی هم رواني، او هر چا له خپله برخه کار په کار دی. دا د یو شخصیت ګوند نه دی یا د یو کورنۍ ګوند هم نه دی. تاسو داسې جوړیږي چې عوامي نېشنل ګوند صرف ولی باغ یو تاریخي تسلسل لري او دا تسلسل چې کوم دی دا د قام د قربانو دپاره دی. زما په خیال باندې د قام په سر باندې داسې څوک نشي ښودلی چې ولی باغ د باچا خان بابا کورنۍ کله هم د دې قام په باره کې یا کمزورې خبره کړې ده یا د دې قام په سر کومه سودا کړې ده، بلکې تر ننه پورې که تاسو ګورئ د سینټ په پلور باندې مضبوطه خبره دا د عوامي نېشنل ګوند ایمل ولی خان کوي. حالانکه د پښتنو هغه له پښتونخوا کې ووټ هم ورنکو. د جنوبي پښتونخوا د پارټۍ خلک سوال کوي ایمل ولی خان څنګه سینیټر شو؟ د خپلې پارټۍ په ووټونو باندې سینیټر شو، د پیپل ګوند په مرسته باندې سینیټر شو. او اله د دې قام یا چا سیاسي مخالفت او یعنی ګوتنیوکه کولې چې ایمل ولی خان په هغه ځای کې خاموش وي، چوپ وي، هلته زغرده خبره کوي. زما په خیال دا ضرورت دی زموږ د دې خبرې چې موږ د دې قامي تحریک د دې پړاو په دې برخه کې له دوی سره خپل مزل کوو او د عوامي نېشنل ګوند په دغه فورم موږ ته ښه موقع راکول کېږي، زموږ غږ اورېدل کېږي، ډېر احترام موږ ته راکول کېږي. داسې نه ده چې عمومي کم تاثر دی چې ګنې عوامي نېشنل ګوند د اسلام خلاف دی یا د علماو
بلکې باچا خان او علماء حق دا ملګري پاتې شوي. موږ دا ګڼو، زما د عوامي شلګون سره تړون په دې بنیاد هم دی چې په 1914 کې باچا خان وایي چې زه د شیخ الهند سره لاړم او لاسلیوه مې ورسره وکړله. قبایلي سیمو ته باچا خان راولېږو، د آزادو مدرسو تحریک یا د قامي سیاست دا ټولې خبرې د علماء حق په مشوره باچا خان کړي دي. نو د باچا خان او د علماء حق په منځ کې یو تړون او موږ غواړو دا چې دا تړون په دې وخت کې هم ضروري دی، د دې قام د خاورې ضرورت. دلته تاسو ذکر وکړو چې باچا خان بابا نه خو که موږ اوس وګورو باچا خان بابا نه راو دی خوا تر د احمد ولي پورې چې سېنیټر احمد ولي شو، دا تاسو څه ګورئ؟ هغه نظریات تر اوسه پورې برقراره ده که نه کمی راغلی دی په هغه نظریه کې؟ داسې ده که نه چې یو فطرتي بدلون دا خو خامخا راځي. زه اکثر ملګرو ته وایم لکه دا پوښتنه ډېره کېږي که نه، خلک وایي چې یاره ایملولي تاسو په دې باندې مشر کړی چې دا د باچا خان کړوسی دی یا د باچا خان په کورنۍ کې دی. نو زمونږ دریځ په دې کې دا دی، زمونږ فکر زمونږ سوچ په دې کې دا دی چې په دې وخت کې موږ ګڼو چې د پښتنو ټولنه دا روایتي ټولنه ده، دا په ټرایبلیزم کې لا روانه ده. موږ چې د نشنالیزم خبره کوو یا د یو پیاوړي منظم سیاسي تحریک او ګوند مثال ورکو، نو دا د سیاسي ګوندونو روایت خو د غرب نه راغلی، د یورپ نه راغلی دی. نو د یورپ ټولنه چې کوم وه دا ډېر د ارتقایي پړاوونو نه تېره شوې وه، د سیاسي سماجي او نشنالیزم ته چې هغوی ورسېده، نو هلته چې هر څوک مخې ته شي نو منظم ګوند پسې شاته ولاړي. دلته ستا بدبختي دا چې ستا ټولنه لا روایتي ده، نو په دې کې په روایتي سړي پسې چې په یو وخت کې د پلار نیکه کردار پاتې شي، نو په هغه کورنۍ پسې قام ښه ودرېږي په نسبت د دې باندې چې نوی سړی ته را پیدا کړي. نو دا نه چې نوو خلکو ته موقع نه میلاویږي، بلها په زرګونو خلک لیکوالان مبارزین په عوامي شلګون کې شته دي. اوس هم لکه مې افتخار حسین د صوبې زموږ صدر دی، د ولی باغ د کورنۍ نه دی، د باچا خان بابا، یا اجمل خټک د عوامي شلګون 2 ځل مرکزي صدر پاتې شوی دی، خو د اکوړه خټک پښتون دی، یو عام سیاسي کارکونو او په بنگلو محلونو کې د باچانو سیناسته کړی و، خو خپل ژوند نو بدل کړی د سیاست په نامه باندې. نو موږ دا ګڼو دا پوښتنه زمانه کله وشي یاره باچا خان یو شان و ایمل ولی خان داسې، زه یې پښتنو ته وایم چې که په دې وخت کې باچا خان نشته که نه، نو دې کې خدای خدمتګار هم نشته. یا موږ وایو پیغمبر علیه السلام نو صحابه اوسو، نو د خدای پیغمبر که نشه نو صحابه خو هم نشه، موږ څنګه یو؟ ګوره چې څنګه دا ټولنه ده که نه، په دې ټولنه کې موږ ګورو چې ایمل ولی خان د یو مړي دعا له لاړ شي که نه، هم پښتانه ورته کنځلي لیکي، هم پښتاني لیکي. موږ وایو د ایمل ولی خان سره سیاسي اختلاف وکړه، بیخي وګوره ستا حق دی، خو دا څیز کنځلو ته به ځکه نه رسو چې دا سیاست موږ به دشمنو ته واړولو، سیاست به موږ تور کو، موږ به بدنام کو. نو د ایمل ولی خان ځنې ریاکشن یا شدت په دې خبرو کې چې که نه، دا د دې ټولنې هغه اثرات دي چې موږ یې پیدا کوو. نو بیا خامخا لکه پښتانه وایي چې ته په چا ګزار وکړې، نو بیا د ګل ګزار نه کېږي، په تا هم ګزار کېږي. نو سیاست د تشدد نه رایستل غواړي. د ایمل ولی خان اصلي څیره څه ده؟ د ایمل ولی خان اصلي څیره هغه ده چې کوم د سینټ په فلور باندې ده، د سینټ د فلور چې کومه بیانیه ده د قام په نمایندګۍ باندې، په هغې کې د موږ ته څوک د اخلاقیاتو نه کمزوري خبره وښیي، د سیاست نه د غورځېدلې خبره څوک وښیي، د قام په سیاسي بیانیه او دریځ کې د څوک کمزوري خبره وساتي. خو دلته داسې ده چې بل ورځ په 400 کې زموږ یو ورور لګی دی په تحریک انصاف کې دی، نو باچا خان ته لګی او کنځلې کولې. نو لکه دې اوس به دې ته څه وې؟ حالانکه تاریخ هم غلط بیانولو، سیاست هم غلط بیانولو. نو مسله دا ده که نه، موږ وایو چې سیاست دې ځای ته رسول نه دي په کار چې ته باچا خان ته کنځله وکړي او بیا پړه په ایمل ولی باندې وې. یا بله بدبختي دا ده، عثمان شکور صاحب په دې قام کې ځینې مسلې شه اصلاح به پکاري. باچا خان مثالي آیډیل سړی دی. نیلسن منډیلا به ویل موږ لم تاسو موهن راکړی موهنداس ګاندي، خو موږ مهاتما تاسو له درکو. باچا خان د دې خاورې مهاتما دی، یو ډېر د روایتي انسانان نه لوړ انسان. نو باچا خان دې قام کله قبول کړی؟ باچا خان خو خپل وطن نه جلا وطن شوی و، د دې قام په وجود کې ناست و، د دې قام نه جلا وطن شو. په 2 کاله کې 40 کاله هغه زندانونه جلا وطنۍ تېرې کړي. یعنی دا نو خلک وایي ایمل ولی خان پسې باچا خان پسې موږ ولاړو، ولی خان زموږ څه مثال ټول پاکستان پسې ولاړو، ولی خان پسې دا قام څومره ولاړو، چا به ویل د روسي جنډ دی، چا به ویل د امریکایي جنډ دی. اسپندیار ولی خان هم په دې قام کې و، یعنې هغه سره قام د خپل قامي اسمبلۍ د 400 سیټ کې هغه له قام ووټ ورنکړو.
ما ته ورځ یو کس ویل تاسو را د 2023 ټاکنې د ایمل ولی خان د لاسه وبیللې قام سوالونه دي لکه موږ یو جواب مر روره خبره دار چې پر 2013 کې موږ ولې بیللې و پر 2014 کې مال ولی بیللې و ایمل ولی خان یو عام کارکونو پاو کې وګوره مسله دا سیده کنه چې دا هر وخت د دې قام په سړی گزار کیږي دا په ایمل ولی خان په شخصیت گزار نه دی یعنی دا په ایمل ولی خان دا گزاردار پر طرف ردی نه کیږي چې د قام خبره پریدي ایمل ولی خان نن د قام خبره پری خو تاسو ګورئ ایمل ولی خان یعنی مطلب دا د ګنداپور نه خو بیکار اند چې وزیر اعلی کې دی شي کنه ایمل ولی خان نشي وزیر اعلی کې دی خو دغه لارې من غواړو دا چې نخپلو نو په کار دار چې سیاست تهذیب تراولو کمزوري به ما کې به می ایمل ولی خان کې به می په بل مشر کې به می په چا کې انسانانی کنه خو د دې خاورې خاینان بنئ کم از کم د دې خاورې غداران بنئ په کار دار چې موږ سیاست ډیر وقار ډیر تهذیب او ډیر اخلاقیات تراول ډیر خوندور مدلل جواب دلته تاسو د جلاوطنۍ د باچا خان بابا د جلاوطنۍ خبره موکړه کومه وګورو دغه هغه قبر چې کوم دی په جلال آباد کې دی ډیرې ملګري یا پښتانه دغه فکر کې دي چې په اشنغر کې د باچا خان بابا لپاره ځای نو چې هغه الته د دې شاته لامل څه دی تاسو خپل دا ډېر مهم سوال دی کنه اکثر کله موږ ته خلک پیغور موږ تاسو باچا خان په خپل خاور نه دی خخ کړي باچا خانم اخوا وړو یو خو موږ دا خبره واضح کوو چې باچا خان په خپل خاور باندې خخ دی یعنی کلر وطن دی که بر دار دی قام خاوره ده خوشحال خټک بابا وایي کنه وای درس پښتون لقندهار تر اټکا سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار او په یو ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هیڅ نشول یو بل خبردار او پښتانه کبل څه فکر کړي نه پوه دي بیل تور خلاص نشته په بل کار نو ګوره د اټک نه قندهار تر جهلم تر مارګلا دا یو خاوره ده دا کرخي خو سامراج راغلی استعمار راغلی دویمه خبره دا ده چې باچا خان یوازې دا نه چې سیمایي شخصیت دی هغه یو نړیوال شخصیت هم دی اوس بدبختی دا ده کنه چې ریاستونه په نړۍ کې د چا شاته ودرېږي نو هغه اتل شي چې د چا شاته ریاست ونه درېدو نو هغه ګمنام شي ورکړلی شي حالانکه په تاریخي توګه باندې باچا خان بابا که موږ د نان وایلنس خبره کوو نو د ګاندیجي نه هم ستر دی د نیلسن منډیلا نه هم ستر دی د مارټن لوتر کینګ نه هم ستر دی لوړ شخصیت دی په عملی توګه باندې او یو کامل مسلمان هم دی یو کامل پښتون مبارزه هم کړې ده نو دغه نړیوال شخصیت ته چې مونږ ګورو باچا خان چې په دې خاوره خخ دی نو پښتونخوا وطن ته یو مخ په قبله باندې سنټرل ایشیا ده منځنۍ ایشیا د بل اړخ ته زمون جنوبي ایشیا ده دا تقریبا د نړۍ یو لویه برخه ده نو د باچا خان بابا پر ډیورن باندې د خپل مړی ورړول دا په حقیقت کې سنټرل ایشیا او جنوبي ایشیا د یو بل سره تړلو بل خبره دا ده چې د قام په سینه باندې کرخي سامراج راغلی ک ډیورن لاین دی که فاټاوا که برټش بلوچستان دی که ان دبلیو پی دی نو زمونږ دریځ دا دی د عوامي نشلګوند په منشور کې دا لیکل شوي چې موږ قامي وحدت غواړو د پاکستان د دې چوکاټ دننه لومبیا د پښتنو وحدت غواړو نو په کې موږ فاټا د پښتونخوا برخه کړه تاریخي طور دا پښتونخوا وه منځنۍ پښتونخوا د دې شمالي پښتونخوا دویم هدف زمونږ دی چې جنوبي پښتونخوا چې د برټش بلوچستان په نامه باندې سامراج ماته کړې ده دا هم د پښتنو خاوره د 14 ضلعې دي په 1300 کې چې دا د پښتنو خاوره ماته شوي نو دا به یو لویه صوبه د پښتنو جوړه شي بیا د ډیورن کرخه راښکلی شوې نو دا د سامراج کرخه ده دا د اوسه پورې دا خاوره هم لانجمنه پاتې ده ځکه تر اوسه پورې نه د ثور کوتاتاو انقلاب نه پس دا کرخه رسمي ومنله شوه نه سردار داود ومنله تر دې پورې چې د پاکستان اړیکې وسخې وي نو ملا عمر هم ورسره نه ده منلي بیا په دې قام کې د یووالي ضرورت دی نو باچا خان په ژوند د قام د یووالي مبارزه کړې ده عملی شکل کې مزل روانو نو د باچا خان چې څومره وسو په ژوند یې کړی د ژوند نه پس یې کړی دی نو که ستاسو خیلي په 1988 په 20 د جولای باندې هغه ساه ورکوي نو دا باچا خان خپل وصیت کړی چې زما مړی به زما پجه ولی خان لیکي چې دا یې راته ویل چې دا به د ډیورن په کرښه واړوئ نو د ډیورن په کرښه اړولو مطلب څه 10,000 نه 50,000 پورې پښتانه په غیر د پاسپورت او ویزه په هغه ورځ واوښتل نو دا د سامراج یو کرخه باچا خان که په ژوند د منځه ویوړله په خپل مړي باندې د منځه ویوړه حالانکه دې والي او علامت یې ورکړو پښتنو حالانکه ولی خان وایي چې موږ ته تر دې پورې ویلی شو چې د هندوستان د اړخ نه رسمي دا وړاندیز و چې که تاسو وغواړئ نو باچا خان به موږ د ډیلي د باچایي جومات مخې ته هم ښخ کړو یعنی دومره یو نړیوال حیثیت خو باچا خان دا وصیت کړی
چې خپل خاورې له به مې ویسي او خپل خاوره هغه نه چې زما کور پکې دی بلکې خاوره مې هغه ده چې زما قبر پکې دی. نو دا هغه تاریخي اړخونه دي په کار داره چې موږ د باچا خان شخصیت باندې ځان پوه کړو. زما په خیال دا مسلې به بیا نه راځي. مولانا صاحب بله پوښتنه راپورته کېږي چې تاسو خو چې څنګه موږ ذکر وکړو د شتمنۍ پښتونخوا په صورت کې تاسو یو غاټې هلې ځلې مو کړلې دا پښتونخوا ګوډ ته ورسولې پښتنو زلمو پیغلو ته دغه د وسایلو خبرې دي دغه مسایل پکې ډسکس شوي دي په دغه باندې خبرې شوي خو که موږ وګورو بیا نور ګوندونه یا نور مشران هم په دغه باندې خبرې کوي که چکزی شو که داسې نور پی ټي ایم شو منظور پښتون شو دا نور مشران ولې څه کم کمې تاسو وینئ چې که چېرته دغه کمې ختم کړی شي نو موږ دغه وسایلو باندې عملي شکل هم ورکولی شو دغه ته لاسرسی هم کولی شو موږ په یو نظریه یا په یو خبره باندې متفق کېدی شو هغه کم کمې تاسو وینئ. دا خو ډېره مهمه ده. شتمنه پښتونخوا موږ د دې لپاره ولیکله چې شتمنه معنه مالداره غني د سرو زرو نه ډک وطن او تاثر دا جوړ دی پروپیګنډه دا ده ډنډوره دا خورول کېږي چې پښتونخوا نیسمنه ده پښتانه نیسمن دي غریبانان دي مزدوران دي او بل طرف ته حقیقتونه داسې جوړ کړي چې موږ پنجاب ته مزدورو رواني کراچۍ ته ټوله دنیا د پښتنو نه ډکه کړله او حقیقت کې موږ دا کتاب د دې لپاره چې پښتونخوا نیسمنه نه ده شتمنه ده. دا موږ یو اصطلاح چې کوم دی صحیح ځای ته راوستل غواړو و شتمنه څنګه ده نو دې شتمنۍ ته موږ جواب ویلی دی ځکه نن هم په دې ریاست کې دا سوال پورته کېږي د پښتنو د څه وسایل دا د پښتنو وی نه دي څه ذکر شوی و خو زموږ دریځ دا دی چې دا قام په دې باندې پویه کوو چې په تاسو کې در چې ستا د څه وسایل نو راشه شتمنه پښتونخوا ولوله. د دې نه مخکې هم لیکوالانو لیکنو کړي کتابونه هم لیکلي دا هم زموږ یو وړوکې هڅه ده په غیر د څه مرستې نه د ملګرو په کوششونو موږ دا کتاب ولیکلو. نو دا یو قسم له موږ قامي نصاب جوړول غواړو چې د هر سکول د هر کور جومات دننه دی شتمنه پښتونخوا ولوستلی شي او د دې سره مهمه دا ده چې دا پښتونخوا د سرو زرو د وسایلو نه ډکه منطقه ده خو دا پښتونخوا ولې غریبه ده نو دا سیاسي سوال دی دا د اختیار سوال دی. ډاکټر خالق زیار وایي داسې مه وایي څه نشته وطن خوار دی هر څه ډېر دی خو که نشته یو اختیار دی. یار احمدشاه سایل وایي زما وطن د سرو سپینو نه ډک زه مزدورو پسې بهر ګرځمه او زه یو پښتون خانه بدوش د وطن کډې په سر او در به در ګرځمه. نو سره زر خدای درکړي دي خو د سرو زرو په وطن کې ته مزدوري ته غریبي ته کډوالي تر وطن نه ورکي نو دا د خدای عذاب نه دی دا سیاسي سوال دی دا د قام کمزوري دي. ډېر وسایل چې څومره په دې خاوره دي موږ ذکر کړي دي معدنیات دي ځمکه دا بنیادي وسایل افراد دي دا هنرمند کول غواړي د پښتنو مټو ټوله دنیا آباد کړه پنجاب آباد کړو خپل وطن آباد نه کړو خپل وطن ځکه آباد نه کړو چې مټ شته خو عقل نشته سیاست نشته اتفاق نشته وحدت نشته د سنټرل ایشیا په لور تجارتي لارې د زموږ 14 روډس او دا دومره مهمې دي چې د بحیره هند سره د کراچۍ یو ساحل ور سره دی د سند سره د پاکستان 80% تجارت کیږي زمونږ دا یو لار د نواپاس د مومند ګوسړۍ تر د چمن پورې دا د بحیره عرب د ساحل نه مهمه ده دا د چین د سی پیک نه مهمه ده څه کم 1 کروڑ پښتانه په دې سره په روزګار کېدلی شي او غم دا دی چې ستا وطن وران بدامني لارې دې بندې او وسایل شته خو اختیار نشته نو بی اختیار قامونه دا کډواله می دا په تکلیف کې می دا بې روزګاره می او دا غي وطن هم نیسمنی نو پښتونخوا نیسمنه نه ده شتمنه ده خو شتمنو له بزان راوستلی او تاسو خبره وکړه چې یاره نور قامي ګوندونه هم دي نو قامي ګوندونو له هم نور څوک نه ورکوي ځکه موږ وایو د عوامي نشلګون سم اختلاف دی پښتانو نه منئ نو محسن داول له وټ ورکوي کنه محمود خان چغزي صاحب له ورکوي ابتاب شیرپاو له وټ ورکوي چاله یو چاله وټ نه ورکوي هغه چاله وټ ورکوي چې د پښتنو مسلې په منشور کې نه د پښتنو په وسایلو باندې بحث نه کوي د پښتنو په صوبایي خودمختارۍ باندې غږ نه پورته کوي د پښتنو د بجلی تیل ګیس د دنیا معدنیات وسایل رایلټي په دې باندې سیاسي دریز نشي اختیارولی دا 13 تعییني ترمیم لاندې ګټل شوې د وسایلو مقدمه دای او بیلله صوبایي حکومت ناکامترین صوبایي حکومت او پښتانه پسې ولاړ دي نو مسله داسې ده که نه کوم کمې تاسو وینئ دلته کمې مین څه لامل خو به وي که نه کمې چې کوم دی دا په قام کې د سیاسي شعور کمې دی سیاسي بیدارۍ موږ له راوستل غواړي او دا پښتانه په دې پوهه کول غواړي دا کتاب موږ ځکه لیکلی هم دی
چې وروره د هغه سیاست سره روان شي چې ستا د قام د وطن د ګټې د تاوان په بنیاد باندې ودرېږي خبره کوي او دا د ټولې نړۍ ساينس دی. مسلم لیگ څوک دی؟ په ظاهر ځان ته د ټول وفاق ګوند وایي د ټول ریاست او مسلم لیگ د پنجاب نېشنلست ګوند دی. پنجاب جوړوي. پیپل پارټي چې کوم ده د پاکستان د وفاق په سطح ګوند ځان ته وایي او په پښتونخوا کې هم برخه ختمه شوه، په پنجاب کې هم نه ختمه، بل سن کې یعنی د سن قامپرس ګوند شو یو قسم ده. سندین پسې دریم ځل دا دی ولاړ دي خپلو ګټو دپاره او د خپل وطن د خاورې ګټې. واحد پښتانه داسې دي چې دا د هغه چا سلا نه ودرېږي چې ردی خبره کوي. تر څو پورې چې موږ په دغه بنیاد سیاسي فیصلې صحیح پکار دي د دې پارلمان د لارې مسله حل کېدی شي. اکثر موږ وایو پارلمان څه وکړو څه. سوال دا دی چې پارلمان له تا د کار خلک څومره لیږلی، پارلمان له دې د اختیار خلک څومره لیږلی. یعنی پارلمان د کار ځای دی او ته له د کار خلک ولیږه چې ته د کار ځای له بېکاره سړی ولیږي که نه هغه د کار ځای به هم بېکاره کېږي. په دې صوبایي اسمبلۍ کې یو سل څلېرویشت کسان نازي پښتانه دي خو که غږ تاسو اورئ نه د 2 یا 3 کسانو به اورئ. دا یو سل څلېرویشت پښتانه نه دي، د پښتنو د سیمو نه دي، پښتنو ووټ نه دی ورکړی خو دا پښتانه پې غږ نه کوي په خپل منبر. نو موږ وایو چې په پارلمان کې هم قام له کردار ادا کول پکار دي او د پارلمان نه بار په قام کې جرګه مرکه بیداری پرلت پاڅون د دې هم ضرورت دی. خو قام لم صحیح فیصلو له راتګ پکار دی چې څوک د پښتنو خبره نه کوي. د اسلام د نظره د رواج د قانون د پښتنوالي د نظره پکار داره چې قام د هغې څه ونه درېږي او هغه چا له مرسته ورکړي دغه چا څه ودرېږي چې د پښتنو د امن خبره کوي، د وسایلو کوي، د وطن د آبادېدو کوي، مسایل حل کېدی شي. باجوړ کې ریحان زیب شهید کېږي، هغه ویشتل کېږي، د هغې نه پس د هغې ورور مبارک زیب راوچتېږي. هغې له باجوړ پې کې 22 چې کوم خلک دی هغه له ډېر په غټ اکثریت باندې هغه کامیابۍ ووټ ورکوي. په هغه لړۍ کې تاسو هم امیدوار وئ، لګیا وئ، کاندید وئ. څه فکر لرئ چې هغه یو ماشوم را دغه کېږي، د هغې ذهني کچه کموي، هغه راځي خلک پې دونه باور کوي؟ مولانا خان صاحب باندې دونه باور ولې نه کېږي چې هغې پارلمان، تاسو د پارلمان ذکر وکړو، پارلمان ته نه لیږل کېږي چې څه هم چې دلته ضرورت اوس هر چاته کامن سنس خبره ده، داسې ولې کمی شته؟ او داسې ده که نه چې یو خو په ریاستي توګه باندې په سیاست کې ډېر لوی انجینیرنګ دی تر څو پورې چې غیر جمهوري قوتونه یا هغه قوتونه چې د هغې ذمهوارۍ د آیین د ارټیکل 215 لاندې ټاکل شوي دي چې په سیاست کې به ګوتې نه وایي د ریاست پولې دي ساتي یا چې سیویلین ګورنمنټ هغې ته څه وایي د هغې تابعداري او اطاعت به کوي. بدبختی دا ده چې دلته پټ قوتونه مقتدره خلک د واک خلک په سیاست کې چخ چوي چنجنتوب کوي. دا سړی پارلمان له بلاړ شي دا به نه ځي او د پاکستان ټاکنې دومره شرم ته ورسېدی چې په 45 پارم کې به یو نتیجه وه، په 47 کې به سار له بدله وه. د ولسې باور په پارلمان باندې ختم کو. په 8 د فروری چې کومې ټاکنې وي د قامي اسمبلۍ په څوکۍ د باجوړ نه موږ پکې ولاړو، په ولس کې ډېر زیات هرکلی و. دا صوبایي سیټ چې بیا موږ وروسته وګټو همدغه شان هرکلی و د ولسو. زه دا وایم چې دا درغلي یوازې دا نه ده ګنې چې بکسې تشي شي او ډکې شي. دا درغلي دا ریګن چې کوم دی دا ډېر په ساینسي انداز باندې کېږي. زموږ کمپین روان دی، یو میاشت 2 میاشتې ډېرې هلې ځلې موږ وکړې. دا ریحان زیب ورم پکې ولاړو 15 ورځې پاتې کېږي او په رڼا ورځ باندې په ټول پاکستان کې بل سړی نه وژل کېږي. د پښتون یو بچی په باجوړ کې ویشتلی شو. دا د دې لپاره ویشتلی شو چې د دې قام په نمایندګۍ په دې جرنل الیکشن کې د اسلام آباد د پنجاب مینځ له د قام صحیح نماینده لاړ نه شي. نو اکثر دویم ځل چې کوم حالات رال په ولس کې یو جذبه جوړه شوه، غیر سیاسي جذبه. ما به یو خبره کوله چې ریحان زیب زموږ د سر ګلو د دې خاورې بچی یو غریب بچی و. وګورئ سیاسي فیصله به ځکه کوو که په تشه همدردۍ پسې لاړو. نو اصل سوال دا دی چې دا ریحان زیب چا ووژلو په رڼا ورځ؟ په پنجاب کې چا امیدوار ولې نه وژلو؟ په سند کې ولې نه وژلو؟ په دې باجوړ کې ولې مړ کړو؟ ځکه یې مړ کړو چې امکان و چې په هغې کې د ولس ډېره شانداره فیصله راغلې وې. 15 کاله بل تر قام او د پښتنو خبره کېدلې. خو بله لار د دې خلکو څه نه وه. په رڼا ورځ باندې ریحان زیب د چوکۍ وړاندې په لوی سړک بازار کې ووژلی شو. موږ بیا هم مقابله وکړه، خپل غږ هم ولس ته کولو، لویه برخه موږ ته ولس رایم راکړله. خو زموږ دریځ دا و چې د مړي په بنیاد د شهادت په بنیاد باندې وټه غوښتل دا غیر سیاسي عمل ځکه دی چې بشیر بلور غوندې سړی وژل شوی. خو موږ قام ته دا نه دي ویلي چې بشیر بلور زموږ سړی مړ دی وټ راکوي. وټ د قام په مسله غوښتل پکار دي. خو یو جذباتي ماحول او دا
د ځینې خلکو په ګټه باندې و، یعنی دا د دانلۍ بل یو شکل و چې د قام هغه حافظې هایجیک کړه ډسټرب یې کړله، هغه جنرال الیکشن کې چې کوم ماحول سیاسي هغه د منځه ویوړلو. نو موږ دا دریس خپل کړی چې ګوري وټ به استعمال کوي ولس خو کال پس به پې خپې وي، دا د کال نه کېږي. قام په خپله فیصله ځکه خفه دی چې دغه ورور ته زه ګناه نه کومه، زموږ سیاسي حریف د الیکشن ول قام وټ ورکو، خو مطلب دا دی چې دا د یو منظم پولیټیکل انجینیرینګ په نتیجه کې دا فیصله د قام راوستلی شوله چې داسې نماینده د پښتنو په نمایندګۍ لاړ چې وټ دی ورکړي، خبره د دې قام نشي کولی. نو غریب سیاسي سوچ نه لري، سیاسي بصیرت نه لري، خو هغه پښتانه چې وټ یې ورکړی اوس په خپله رای خفه دي، حالانکې موږ ویلي وه په هغه ورځ چې مه کوئ داسې. نو دا یو ډیر منظم عمل کیږي. زمونږ دریځ دا دی چې امیدوار دی نه وجلی کیږي، د قام سړی دی نه وجلی کیږي. که وجلی کیږي نو د دې معنی داره چې آزادانه رای ټاکنې څوک نه زغمل غواړي په دې ریاست کې. دی نیم پاکستان مات کړی دی، بنګال ازادي اخیستي، په خلیج بنګال کې مشرقي پاکستان د دې حکمرانان د غلطو پالیسیو له لاسه ډوب شوی دی، همدې لاسوهنو ډوب کړی دی. خو د هغې نه پس هم دی عبرت نه علي. په پښتونخوا کې هم داندلې شوې ده منظمه، په پنجاب کې هم شوې ده، او په سیاسي عمل باور پورته کو خو نقصان ریاست ته رالی. سیاسي عدم استحکام دی، اقتصادي عدم استحکام دی. سیاسي او اقتصادي لاندې ریاستونه ورانوي. موږ غواړو دا ریاست دی وچلیږي، خو دا ریاست دی د پښتنو په وینو نه چلیږي، د پښتنو په وطنونو ورانولو دی نه چلیږي، د افغانستان په ورانولو دی نه چلیږي، د قانونو په حقوق دی روان شي. که نه ځي نو په قانونو کې مایوسۍ دي، کرکې پیدا شولې د دې ریاست د ادارو نه، او ذمهوارې همدغه پټ قوتونه دي. مولانا صاحب دلته بل پوښتنه سوال راپورته کېږي چې له څیزو یا د ډېرې مودې راهیسې په پښتونخوا وطن کې بدامني ده، بېروزګاري ده، بد وضعیت دی، اقتصادي ستونزې همدغه شانې دي. څنګه چې بیا تاسو ذکر کړی شتمنه پښتونخوا ده، خو په دې شتمنه پښتونخوا کې موږ د ډېر ګڼ شمېر ستونزو سره مخ یو، او عام وګړي خلاصه کې چې هم سیاسي مشران او پیاوړي خلک هم دي. د دې لپاره خلک هلې ځلې کوي، غونډې هم جوړې شي، ستاسو څنګه چې جرګې وشي، خو یو داسې کومه لاره هغې پورې تر اوسه پورې نه ده ټاکل شوې چې داسې کم یو عملي ګام پې شوی یا داسې د دې ستونزو حل کولو لپاره کم لار تاسو ټاکلي. وجوهات لاملونه څه دي؟ د مشرانو کمې دی، ستونزې دي، هغې کې څه خپلې منځ کې کینه بغض روان دی که نه، ولې دوی یو لارې ته نه راځي؟ بنیادي مسله دا ده چې دې څیز ته موږ ګورو که نه، نو صرف د دې اوس تناظر یا شالید په رڼا کې به موږ ورته نه ګورو. پاکستان، ریاست پاکستان چې جوړ شوی نو د لومړۍ ورځې نه دلته کې ولسواکي نه ده راغلې، آزاد سیاست نه دی راغلی، دلته پارلمان ته اختیار نه دی ورکړل شوی. یعنې تاسو دې بدبختۍ ته وګورئ، پاکستان په 1940 کې جوړیږي او د 1955 پورې د آئین ریاست آئین نشته. یعنې ریاست یو بې آئینه کیدی شي، 8 کاله 9 کاله دا ریاست، بیا په 55 کې آئین جوړیږي، په 58 کې بیا مارشل لا او ډیکټیټر راځي، هر څه له منځه وړي، 11 کاله د قام ځای کوي چې هغه پسې ځي، بیا پسې بل جرنیل راځي، په منځ کې بیا د سیول واکمنۍ یو وقفه راځي د ذوالفقار علي بټو په شکل کې، هغه هم ازادۍ ته نه پرېښودلی کېږي، 13 کاله پس هغه پانسي کولی کېږي، بیا بل جرنیل راځي، یعنی بیا د سره ده. بیا په 1988 کې یو سیاسي عمل بیا روانیږي، خو هر 2 کاله پس د صدر په ذریعه باندې اسمبلی، پارلمان او ټاکلي حکومتونه د منځه وړل کېږي. بیا په 1999 کې بل ډیکټیټر راځي منځله، د 2009 پورې پاتې کېږي. نو د پاکستان نیم عمر چې کوم دی دا نیغ په نیغه غیر جمهوري قوتونو او باقي چې کوم دی دا هم پارلمان مجبور او مفلوج ساتلی شوی. په اوس وخت کې هایبرډ مارشل لا نافذ ده په دې ریاست کې. د پښتونخوا په خاوره باندې عثمان شکور صاحب نه نماین نشته، اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن، بلیک لا ده، بلیک انسانی، بشری، کلتوری، سیاسی، معاشي حقوق معطل دي، یو جنگي حالت دی. او د هغې سره سره پارلمان چې کوم دی لکه دا خپلواک نه دی، خارجه او داخله پالیسۍ دا د پارلمان حقي، د ولسونو د مشراني او څه اختیار نشته. نو دا مایوسۍ اتفاقي جوړې نه شولې، که دا ریاست یې مزل ته پرېښې په سیاست کې، لکه هندوستان موږ وایو ازلي او ابدي دشمن دی، دی دا ډنډوره کوي په نصاب کې، یو ورځ له مارشل لا نه ده لګېدلې. نظام تعلیمي وګوره، د هغې اقتصاد وګوره، امن وګوره،
په هندوستان کې په هر حواله باندې، بلکې د پاکستان مقابله ول د هندوستان سره، نو هندوستان لاړې الوتې وګو د مریخ په لور باندې روان شو، چندریان یې ولېږلو. د پاکستان مقابله اوس د افغانستان سره ده، افغانستان به هم مخکې ځي. نو دلته کې ریاستي جبر دې ته رسېدلی چې قانونو ته حقوق نه ورکول شي او سیاست آزاد نه پرېښودلی کېږي. نو سیاسي ګوندونه یې منظور کړه او د فیصلې د واک ځایونه چې کوم دی که نه، دا یې کمزوري وساتل. نو مسایل نه حل کېږي، ډېر محرومۍ دي، غریبي ده، بېروزګاري ده. د دې وطن نه یو قیدخانه جوړه شوې، هر ځوان وایي زه وځم د دې وطن نه یوروپ او غرب ته. هر د صلاحیت سړی، ډاکټر، انجینیر، سرمایه کار، دا روان دی د دې وطن نه. دې ریاست کې د ولسونو د ژوند د مسلې حل روي نستلی شو. موږ غواړو دا دریځ هم دا دی چې د ریاست د واک فیصلې دا د سیاسي ګوندونو ته وسپارل شي، پارلمان ته دې وسپارلی شي. او آیین زموږ په منځ کې میثاق دی، اګریمنټ دی، سوشل کنټریکټ دی. آیین پاکستان په دې وخت کې هسې د کاغذ یو پرزه ګرځېدلې نمایشي، هسې په نامه باندې یو آیین پاتې شوی دی. که د آیین د استحکام او ثبات د منځ د ریاست به د منځه لاړ شي. لاندې خلکو دپاره آیین شته، مسله دا ده یعنې زورور دپاره چې کوم دی قانون نشته، د کمزوري دپاره دی. نو د علي صاحب وینا ده که نه، هغه وایي الملک یدوم مع الکفر ولا یدوم مع الظلم. د کفر سره بادشاهي او ریاست چلیدلی شي، او د ظلم سره ریاست نه پاتې کېږي. د ظلم سره دا نیم ریاست مات شوی دی. بنګالین، غریبانان، ډېر عجزه مهذب خلکو او حقوق یې نه ورکول، ازادي حاصله کړه. د نړۍ په تاریخ کې په لومړي ځل باندې اکثریت د اقلیت نه ځان آزاد کړی. دا د اسلام په تاریخ کې چېرته نه ده شوي. اقلیت ازادي یې دي، خو اکثریت دی نه منلو، د 1 یونټ په شکل کې ګیر یې کړه. او دا باقي قامون هم دې ته رسولي چې بلوچ په غرونو کې ناسي جنګ کوي، او پښتانه چې کوم دی د بغاوت حد دې ته رسولي چې د پښتنو جرګم نه مري، د پښتنو په جرګه مې پایار، په پاڅونه مې پایار، په احتجاج مې پایار، په اسمبلی کې هم د قام سړی نه مني. نو لکه دی جوړول څه غواړي د دې ریاست نه؟ موږ غواړو دا چې دا کمې فیصلې، ارادې او پالیسۍ نه دي، نو دا د دې ریاست په ضد باندې دي. اصل غداران تباه کوونکي د ریاست دغه پالیسۍ نه دي، دا دې بدل کړی شي، ذهنیت دې بدل کړی شي. که دا ریاست جوړو، قامونه پکې آباد، هره طبقه به پکې خوشحالي. که نه وه چې اقتصادي بدحالي راله او سیاسي عدم استحکام رالی، نو بیا به یو میاشت تنخواګانې چې کوم دی هم د دې جرنیلانو څوک پوره نه کړي. نو په کار دا چې د ریاست چلولو پالیسۍ جوړ شي. نامحرومۍ اتفاقي نه دي، په دې ریاست کې جبر روان دی. دا جبر چې څو پورې ختم نشي مسله نه حل کېږي. دلته راځو د کورمې ضلع کورمه کې چې بد وزیر دی، یا په پښتونخوا ګڼ شمېر داسې سیمې دي لکه باجوړ، بیا ستاسو خپل ځای دی، تاسو ته ډېر واقع خبر وي. دا جنګ مسلسل جنګ روان دی، خو که بیا کورمې موږ وګورو د شیعه سني فسادات، آیا دا رښتیا مذهبي جنګ دی که نه دا راته شوی دی په دې باندې جنګ مسلط کړی شوی؟ داسې ده چې د پښتونخوا وطن دا خاوره دا جنگ ته حواله ده. ریاستي پالیسي چې کوم ده دلته د امن دپاره نه ده. که نه وه موږ دا دریځ لرو. نن په مومندو کې زموږ غونډه وه، نو ما پکې خبره وکړله چې همدا د پاکستان ارمي ده، دا اپسي ده، دا رینجر دی، دا پولیس دی، په پنجاب کې امن راوستی. همدغه ادارې دی په پښتونخوا کې امن نشي راوستی. هره ورځ وی اپریشن، هره ورځ وی جنګ. نو دا خو د ریاست د ادارو ناکامي راله. 19 پوځي عملیات لوی لوی اپریشنونه وشو، هره ورځ وی نو ستا خو اپریشن هم ناکام شو، ستا مذاکرات هم ناکام شو. بخښنې سره دلته پښتنو مشران هم ګرم دي که نه یوازې مسله داسې ده د پښتنو مشرانو سره که واک څومره دی، اختیار چا څومره ورکړی دی، د واک ځای نه نور دي. د پاکستان د راتلونکي یا د خارجه او داخله چارو فیصلې او اختیار دا د پارلمان نه غیر فیصلې کېږي په بندو کوټو کې. نو سیاستمدار یا د پښتنو مشران خو په هغه ځای کې چا نه دي کېنولي. نن هم د دې پښتنو مشرانو ته دا خبره حواله کړي چې په پښتونخوا کې امن څنګه راځي. سار له ونګه ځو کابل ته، او ورونه هم دي په کابل کې، څه د هندوستان خلک نه دي. جرګه وسه کوو، مشوره وسه کوو، ته ګوره چې څنګه فیصله کوو موږ د دې وطن د امن دپاره. خو چې ریاست یې وغواړي، دا جګړه د ریاستونو ده. جنگي پالیسۍ دا په دې ریاست کې نورې نه چلیږي. جنگي پالیسو د وار اکانو په ځای باندې موږ وایي اقتصادي پالیسۍ پکار دي، اقتصادي پرمختګ پکار دی. د جنگي اقتصاد باندې په ځای باندې صنعتي اقتصاد د خاورې له راوړل پکار دي. تر څو پورې چې دا پالیسۍ بدل نشي. د کورمې خبره تاسو وکړه، په کورمه کې شیعه سني لانجه نشته. دا شیعه سني په پنجاب کې نشته، په سند کې نشته، په بلوچستان کې نشته. هلته کله یو ډس کړی په یو بل،
یعنی بدامني ساتل دي په دې ریجن کې. په دې باجوړ کې شیعه سني دي، په وزیرستان کې شیعه سني دي، په جنوبي ضلعو کې څوک لګي دي، په دې پېښور کې دا اور د کم طرفه بلو. مسله بدله ده. د نړۍ زورورم غواړي دا چې دا منطقه غي استعمال کړي د خپلو ګټو له او د ریاست پالیسۍ غلطي او موږ پښتنو هم غلطي کړي. موږ پښتانم په دې کې ګرم ځکه چې موږ اکثر کله جنازه یا کله خبره اتره کوي نو د پښتنو ته موږ وایو چې خپل اصلاح وکړي. په دې وطن کې که مړی کوي که قاتل دی او که مقتول، دا دواړه پښتانه دي. د پښتون په قتل په هندوستان نه څوک نه راځي. د پښتنو د خپلو بچو اصلاح پکار د چروره د دې جنگ نه خپل لمن راغونډه کوي او هر چاته دا امن غږ دا د امن بیانیه اوس قامي بیانیه ده. که مذهبي ګوند دی که سیاسي ګوند، نو هر سړی د امن ملاتړی دی او امن په ساده الفاظو نه راځي. پالیسۍ سمول غواړي او د هغې سره سره د ولس نماینده خلکو د اختیار ورکول غواړي، قانون له واک ورکول غواړي په خپله خاوره د آبادېدو او د هغې سره سره د بدامنۍ سره چې کوم رزق د ریاست تړل شوی د ډالرو په شکل کې د دې نه به نور توبه ځکه ایستل غواړي چې دا غږ ورته باچا خان کړی چې قلار شي پردي جنګونه دي مه راوړئ دې وطن له. نن دی توبې وباسي. په کار داره چې د باچا خان په قبر د پاکستان د حکمرانان معافي وغواړي. خدای ته هم توبه وباسي. د پښتنو وینه چې کومه توی کړله نو د چرګانو وینه هم دومره په دې خاوره چا نه ده توی کړې. په لکونو داسې کور پاتې نه شو په لر او بر وطن کې چې په دې کې مړی نه دی شوی، بې عزته نه شو. موږ هر څه وبیلل، خاص کر قبایلي سیمې که تاسو لږ بحث کوئ خبره به وکړو چې قبایلي سیمې دا بالکل برباد شوې په دې جنګ کې. نو پالیسۍ بدلول غواړي. چې پالیسۍ بدل نشي نو دا بدامني چې کوم ده دا ساده عمل نه دی، دا هسې د شیعه سني په نامه ډز نه دی، دا د ریاست د پالیسۍ برخه ده. او تر څو چې دا پالیسۍ بدل نشي نو زما په خیال د نړۍ زورور دلته د خیر د پاره نه راځي، د هغوی په جنګونو کې خیر دی. خو دا وطن خو زموږ ورانېږي. پښتونخوا که ورانه شي پاکستان ورانېږي. د پښتونخوا تاوان په کار ده چې د پاکستان تاوان ومنل شي. کله موږ خبره کوو د پښتونخوا د پښتنو وایي تاسو پنجاب ولې نه یادوئ، کراچۍ ولې نه، لکه دا پښتونخوا پاکستان نه دی، پاین کې دې لیکلې نه ده، ستا پوځونه پکې نه دي ناست. دا پښتونخوا پاکستان ولې نه ګڼلی کېږي؟ 1,91,000 مربع کیلومتر خاوره د پښتونخوا د ریاست پاکستان برخه ده. د پاپولیشن په حساب 19% آبادی ده، یعنی د ژبې د ویونکو په لحاظ د پنجاب نه پس دویمه غټه آبادي د پښتنو ده او د دې هیواد د دې وطن په پرمختګ کې برخه ده. د بار نړۍ نه یو لویه برخه د پیسو او د غیر ملکي کرنسۍ دا ګټه وټه پښتانه دی وطن ته رالیږي. پاکستان په هغه ګټه وټه روان دی نو پښتانه د دې ته نه رسوي چې د هر څه تیر شي او بیا هغه مسلې پیدا شي چې بیا د هیچا سره حل نه. صحیح. راځو تاسو د افغانستان ذکر وکړو. افغانستان کې 2021 نه را دې خوا سقوط وشو د جمهوریت او بیا پکې امارات اسلامي حاکمه شوه. که موږ وګورو د هغې وخت نه راواخله تر دې دمه پورې د نجونو یا د پیغلو تعلیمونه بند کړی شو. د اسلام په رڼا کې ستاسو خپل کوم نظر دی چې آیا دا سم کار دی، دا واقعي چې مباح دی که نه دا فرض دی؟ داسې ده چې د تعلیم په مسله موږ ډېر بحث هم کوو، خو زموږ نظر د دې نه لږ ورخوا دی. زموږ سوچ دا دی چې افغانستان د افغان ملت دی، یو د نړۍ او ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي. په کابل کې په ارګ کې څوک ناست دی، دا فیصله د امریکا، پاکستان، هندوستان، ایران نه کوي، دا به افغان ملت وکړي. مثلا د دغه ځای نه ورانه ده چې نړۍ هلته ګوډ او بیډ جوړ کړی دی، کېنول او پاڅول کوي او ډلې چې کوم دی ساتي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې هغه حکومت په کار دی چې ولس یې شاته ولاړي، د ولس رایې او ملاتړ یې ولاړي. نو تر څو پورې چې دغه حکمران واکمن ولس ته ژمن نه کړي، ولس ته مجبور نه کړي، نو یوازې د تعلیم مسله نه، افغانستان کې اقتصاد تباه دی، صنعت تباه دی، زراعت ته مسلې دي، ژوند ته مسلې دي. هر افغان لګی دی چې زه یورپ ته وځم، زه امریکې ته وځم، خو کروڑونه خلک خو امریکې ته نشي تللی، دا ولسونه به څه کوي؟ نو بدبختي دلته کې دا ده. بیا موږ په دې وخت کې ګڼو چې د 15 اګست 2021 نه وړاندې دوحه اګریمنټ وشو. په دوحه اګریمنټ کې ډېر بنیادي خبرې ځنې شامل شوي وي، اگر چې اختلافات د هغې څه شی. یو خبره په هغې کې دا وه، اسفندیار ولی خان زموږ ملي رهبر په وخت کې وویل چې د افغان ګورنمنټ پکې کېنوئ، ورې خلا به راشي. چا نه منله، خلا راله، نظام سقوط وکړو. په دوحه اګریمنټ کې دا ویلې شوي وو چې یو د افغانستان خلاف به د چا خاوره نه استعمالیږي او نه به د افغانستان خاوره د چا خلاف استعمال. خو دویمه مهمه ده، بین الافغاني تفاهم به راځي.
ډایلاګ به کېږي د افغانانو په منځ کې. موږ سوال پورته کوو چې د دغه دوحه اګریمنټ په نتیجه کې اوسني واکمني ناسته ده، اوسني بادشاهي بین الافغاني تفاهم ولې ونه کېږي، ولې ونه شو، ولې خبرې اترې افغانان خپل منځ کې نه کوي. افغانستان یعنی په دې کې زموږ د څېړنې مطابق علي خان مسیل دی کې 2.5% آبادي د پښتنو ده، 10% په دې کې نور هم پښتانه دي خو ژبې بدل شوي، یعنی 2% د پښتنو آبادي ده. خو په دې کې ازبک، تاجک، هزاروال، ترکمن، بلها نور په شاهي نسلونه شته دي. دا د ګڼو نسلونو یو مرزبوم دی، یو تهذیبونه دلته د زرګونو کلونو نه پاتې شوي دي. نو افغانستان یو ډله بیا نشي چلولی، یو نسل یې نشي د ټولو ولسونو په منځ کې ناسته پکار ده. او د دې فرصت ترې مخه والي یو بله مهمه ده، عثمان صاحب زه هغې ته اشاره کول غواړم چې موږ په افغانستان کې په راتلونکي وخت کې د هر یو جګړې خلافي اوسني واکمني که کومه ده د هغې څه اختلافات او اتفاقات په خپل ځای باندې، خو که بله جګړه را تپل کېږي او دې نظام له سقوط ورکوي نو افغانستان به نور تباه شي. موږ وایو خبرو ته دې لاړ شي، د خبرو د لارې سازشونه دې نه کول کېږي په افغانستان کې چې یو بله لانجه جوړه کړي. په کار داره چې افغانان د یو بل سره کینی، لویه جرګه دې راوغوښتلی شي. لویه جرګه موږ دا وایو د اوسني واکمنو په کار داره چې د پښتونولۍ د افغانیت د دود دستور نه دې انکار نه کوي. ملي جرګه، آزاده جرګه په قندار کې پښتانه شته، کابل کې شته، پکتیا کې شته دي، او دغه وطن پښتانه دي چې هغه اتفاق وکړو نو د احمدشاه بابا سلطنت په جرګه جوړولی شو. اوس ولې مسله نشي حل کولی؟ خو آزاده ولسي جرګه، هسې په نامه ولسي جرګه نه. او دغه ولسي جرګې له د نظام واک ورکړی شي. دا عبوري او دوره ده، یو وقفه ده په جنګ کې، یعنی دا مستقل امن نه دی. هر څه وسم نه اخو ډاب روان دی او سبا له بل یو جنګ راتلی شي. د دې عبوري دورې نه دی د مستقل امنیت دپاره ګټه واخیستلی شي. که دا فرصت افغانانو ضایع کو، ګاونډي هیوادونه ضایع کو، نړۍ ضایع کو، نو د افغانستان بربادي دا د نړۍ بربادي ځکه ده چې د دی علامه اقبال، د دی شاعر مشرق 100 کاله پخوا غویلیو آسیا یک پیکر آب و گلس، ملت افغان درا پیکر دلس، از کشادی و کشادی آسیا در فسادی و فسادی آسیا. افغانستان د څوک نه ورانه، ایشیا به ورانه کی، پاکستان به ورانه کی. صحیح. دلته تاسو د عوامي نېشنل ګوند د وخت نه څنګه چې تاسو د هغې نمایندګي کوئ، نو دغه پوښتنه تاسو نه کوم چې د لر او بر یو افغان ناره لګوي. دا په ګڼ شمېر ځایونو کې نو خلک بیا څه خلک چې ناخبره وي هغه بیا دغه ګوته اوچتوي چې یعنې د دیو د پاکستان نه منکر دي یا ډېر پوښتنې پورته کېږي. لر او بر یو افغان معنی څه ستاسو په نظر باندې؟ لر او بر یو افغان یو وینه ده، یو تاریخ دی، شریک ژوند هم دی، شریک اقتصاد هم دی. د نړۍ د سامراج کرښې دا خو ډېرې وروستو راغلي. افغان ملت په دې خاوره د زرګونو کالو نه اوسېږي، او یوازې لر او بر افغان یو نه، لر او بر پنجاب هم یو دی، لر او بر سند او راجستان هم یو دی. د سند د پنجاب، د سند او د راجستان او د سند یو بل سره راشه درشه، خو باجوړ او کونړ واخیستل ورونه. مسله دا ده چې کرتارپور کولاو دی په غیر د ویزې او پاسپورټ ته، واګا باډر کولاو دی، خو چمن او نواپاس او ګوسړی به بند دی. نو د لر او بر د افغان په منځ کې دا تړون د زرګونو کلونو نه دی، دا په کرښو نه ختمیږي، نه ماتیږي. تر اوسه پورې د ډیورنډ په کرښه باندې به دا قانون آزاد تلل راتلل. موږ دا ګڼو ریاستونه وجود لري، دا ریاستونه په خپل یو حقیقتونه دي. افغانستان په دې وخت خپل ځان نشي ساتلی، نو موږ به اوس څه روان شو. مشکلات خو شته دي، د دې نارې نه دې څوک یې را نه کوي، خو افغان زما رور دی. افغانیت موږ هیڅ کمپرومایز نه کوو. کونړ، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کابل، باجوړ، وزیرستان، او مطلب دا دی چې بنو او ډیایی خان او پیښور او کابل، وای د خیبر دره خو لار د راتلو ده، په کابل او پیښور کې افغان یو دی. دا زموږ تاریخ دی، تجارت مو څه غواړو، تګ راتګ مو څه غواړو، ورورولي مو څه غواړو، د افغانستان خوشحالي غواړو، د افغانستان ورانول نه غواړو. دقه لر او بر افغان دی. او که چېرته دغه خبرې خلک کوي نو لر او بر افغان ناره به وال کېږي، د دې نه په هېڅ قیمت موږ په سر کېږو نه. راځم یو بله مهمه پوښتنه ده چې 11 اکتوبر باندې پښتون قومي غونډه وشوله، هر سیاسي ګوندونو مشران راغلل، څنګه چې ستاسو د ګوند مشر ایمل ولی خان، سینیټر ایمل ولی خان راغلی، تاسو پکې هم شرکت وکړو. خو بیا څه ورځې پس هغې 2 میاشتې وخت ورکوي، ډیډلاین ورکوي، هغه څه پرېکړې وشوې.
خبره دې ته راځي چې وخت پوره شو. منظور پښتین بیا دا بیان ورکوي چې په قاطع کسیزه ډله کې ګڼ شمېر خلک یا مشران زموږ نه په شا شو. څه فکر لرئ لاملونه یې څه دي او یا په دغه په شوي خلکو کې څه ګڼئ چې عوامي نېشنل ګوند ملګري پکې هم داسې ده چې یو خو موږ له خپلو مسایلو د جذباتي اپروچ نه دی پکار. دا د پاپولیست نظر په بنیاد باندې چې موږ غواړو دا چې هر څه یو دم سم شي، هر څه یو دم. د مسله د دې وطن ډیره جوړه ده، که بدامني ده، که اقتصادي بدحالي ده، که د وسایلو واک اختیار دی. زموږ فکر دا دی چې دا جرګه که مو وشوه نو منظور پښتین دا زموږ د سر ګل دی، د دې قام بچی دی، ډېر مېړنی بچی دی او ډېر یو لوی کردار دی د دې قام په دې وخت کې په بیدارولو کې د قام په مسله باندې یو ډېر مضبوط غږ دی. او یوازې منظور پښتین نه چې څوک هم د دې قام غږ کوي نو هغه زموږ د زړه سرونه دي. د جرګې لپاره ډېر کار وکړلو، ډېر زیار یې وکړو، دا ملګري پکې ووژل شو، پښتانه بچي د پښتنو وژل شو، خو د جرګې دا کول دا لویه کامیابي وه. زما په خیال باندې دا مسایل زموږ ډېر ژوره اوږده دي. که موږ دا غواړو دا چې په دې یو جرګې تمامه کړو، دا نه تمامېږي. واک زموږ سره څومره دی، اختیار زموږ سره څومره دی. جرګې خو اعلان وکړو، فیصله یې وکړه، پرېکړه یې وکړه، خو پرېکړې چې ته راولې که نه نو د دې شاته به عملي کېدلو له لږ وخت هم ورکې، دا مزل به جاري ساتي. زما خپل فکر دا دی په سیاسي ګوندونو باندې هېڅ پړه ویل دا مناسب عمل نه دی. د سیاسي ګوند او د سیاسي خلکو د مرستې نه بغیر کار نه کېږي. کله چې جرګې نه پرېښودله، محسن نقوي وزیر اعلی ماڼۍ ته رالې نو ایمل ولی خان 12 کاله د وزیر اعلی ماڼۍ ته نه راغلی، خو د قام د خاطره د پی ټي آی ماڼۍ ته ورغلی په دغه وخت کې. یعنې دا د قام څخه اخلاص و. او محسن نقوي د پنجاب نه رالی او پاک یې ورته وویله چې وروره جرګه به کېږي، که زړي دي چوي او که ښه کېږي. په پی ټي ایم د بندیز ولګه او دا دې ښه ونه کړه. بندیزونه حل نه دي. بندیز اخر به یو دماکه وشي، د هر څه به وچوي. د قام خبره واوره، جرګه وشوله، ایمل ولی خان او نور د پښتنو مشران دا یو غټ عمل و. پرېکړه لیک رالی، اعلامیه راله. زموږ خپل دریځ دا دی چې دا لومبۍ جرګه هم نه وه، اخیره هم نه وه. باچا خان مرکز کې ډېرې ښې جرګې شوي، ډېرې منظمې بیانې راغلي. په بنو کې محمود خان اچکزي صاحب چې کوم دی، په مسلم باغ کې جرګې شوي، اشنغر کې شوي دي. جرګه خو زموږ یو دود دی، خو دې جرګو له به موږ له تسلسل ورکول پکاري. که زه دا ووایم چې په تا کې پړه ده او په ما کې پړه ده نو موږ خو د مزلې ووتو، وران شو بې وخته. څوک غواړي دا چې موږ وران شو. دویمه دا ده د دې جرګې سره دومره جذبات وتړلی شو، چا به پښتونستان جوړېږي او چا به ډیورنډ لاین به ختمېږي. دا د لیونتوب خبرې دي. زما مسله څه ده؟ لکه ګوره په دې وخت کې موږ د ژوند د فنا او د بقا د سوال سره مخ او بیخي دا موږ وایو چې افغانان رونه به په کابل کې د کابل مسله په خپله حل کوي، په پښتونخوا کې به موږ مسله په خپله باندې حل کوو. د پېښور مسله کابل نشي حل کولی دا وخت، او د کابل مسله دا پېښور نشي حل کولی. په کار داره چې موږ جذباتیت او غیر سیاسي چاپېریال جوړ نه کړو. مایوسي به راځي د دې جرګې په باره کې دا کول چې دا به د ازادۍ اعلان وکړي. دومره زور لري پولیسو را باندې یو څو ډزې وکړې، د پولیس د ډز د مقابلې نه و. د ازادۍ جګړې لکه دا د ټوکو کار دی. دا قام موږ هسې نور په پریشانۍ کې اچوو، نور یې مبتلا کوو. نو زموږ دریځ دا دی چې دې جرګو له دې دوام ورکړلی شي. سیاسي ګوندونه ډېر مشکلات لري، ډېرې مسلې د پاکستان د قانون او پاین کې لري، خو د سیاسي ګوندونو سره ناسته پکار ده. او بلکې د دغه جرګې 90% چې کومه اعلامیه وه نو د دې پښتونخوا ایالت چې کوم والي دی ګورنر هغه رسمي ویلي چې دا 90% جایز خبرې دي. د پښتونخوا اسمبلی ویلي چې 90% جایز خبرې دي. لکه مسله زموږ دغه ځای ته لاړه، دومره خبره وشوله. اوس عمل کې نو په عمل کې خو دا مسلې ځکه زر نه حل کېږي چې د تېر 200 کال نه دا وار ریژن دی. د تېر 80 کاله نه دوامداره جګړه روانه ده. د 200 کالو د 80 کاله جګړې دا په یو جرګه نه راغونډېږي. دې له به ته مزل ته دوام ورکې، مزل موږ له اوږد ساتل. څومره جګړه اوږده ده دومره مزل اوږدول پکار دي، او په یو بل تورونه نه. که ته په ما پسې لګې او زه په تا پسې که نه نو لکه تا خو قام نور منتشر کو. په کار داره چې منظور پښتین، ایمل ولی خان، اچکزی صاحب، محسن داول دا د قام د کار خلک دی، په یو بل سره دي کینی، مجلسونه دي وکي او سوال او مینت د قام د پاره دی. چا شخصي مسله نه ده، نه د منظور پښتین شخصي مسله شته، مسله د قام ده، او نه د ایمل ولی خان شته دی. خو دې جرګې ته موږ لا ډېر سطحي نظر دا غیر سیاسي عمل دی.
دوام پکار دی، ډېرې بار جرګې پکار دي. په جرګه کې به خدای خیر روباسي، دا قام به انشاءالله به د عمل هم جوګه کېږي او ته به یې ګوره چې په دې حالاتو کې څنګه په دې وطن کې امن راځي. ډېره ښه ده. راځو افغانستان چې کله په 2021 کې سقوط وکړو، جمهوریت ړنګېږي، تاسو ګڼئ چې د جمهوریت د ړنګېدو مین لاملونه څه وو، د بیا د امارت اسلامي بریا راز څه وو؟ دا چا وکړل که نه د هر څه چې روان دا په خوندوره طریقه؟ داسې ده چې خو جو بایډن لکه یو خبره ډېره سپینه وکړه د سقوط نه پس، ویل موږ د افغان نیشن جوړول نه خو نه راغلي، زموږ خپل غرضونه، امریکا د نړۍ یو لوی زورور دی، سامراج دی، او 20 کاله هغې په اډهاکزم دا هر څه روان کړي. یو عبوري دوره وه، په 20 کاله کې د افغانانو ځینې کمزورۍ شته دی. په کار داره چې موږ افغانان کنځلې دی نه کوو، لږه په ګریوان. په 20 کاله کې افغانانو یو سیاسي مجهز منظم ګوند جوړ نه کړو په افغانستان کې. په ولس کې سیاسي عمل لاندې ونه شو. هر سړی په دې کې و چې ما ته به دنده څنګه میلاو شي، څوکۍ به څنګه میلاو شي، ما ته به ګټه او ډالري څنګه میلاو شي، او هر سړی په دې کې و چې امریکا وځي نو زه به څنګه امریکې ته خپل فیس پکومه. ور افغانان ولسونه چې خپلې خاورې له رانشي افغانستان نه جوړیږي. نو 20 کاله کې امریکا نیغ په نیغه وه، د جمهوریت عبوري دوره وه، افغانستان پکې جوړ شو. موږ دا منو د افغانستان تمدن پوره په هغې کې پرمختګ وکړو، تعلیمي پرمختګ رالی، ډېر بدلونونه پکې رالی، دغه یو ښه هیله وه، خو سیاسي عمل لاندې ونه شو. دا د 100 کاله نه کېږي، په دې اوس وخت کې ونه شولو. بیا دویمه بدبختي دلته کې دا جوړه وه چې کومه جګړه په افغانستان کې روانه وه، نو په کار دا چې دې کې د خبرو اترو لار رایستلی شوې وي، یو امکان و. هغه جګړې دوام وموندو. په 2015-16 کې دا یو فرصت و چې دا جګړه ختمه شوې وي، خو د افغانستان واکمنۍ کمزوري کړې ده. دا د تاریخ برخه ده. جرګې به کېدلې، خو جرګې هسې په نامه باندې جرګې وي. د جګړې د خاتمې یا د طالبانو یو لوی قوت و، په کار دا ده چې په منځ کې دغه راکړې ورکړې په بنیاد باندې یو مفاهمت شوی وي، او د افغانستان ډس ختم کړل شوی، او نظام ته سقوط نه وی ورکړل شوی، نظام تسلسل مندلې وي، او افغانانو ته واک انتقال کېدلې. نو امریکا به هم د دې خاورې تللی، افغانستان به هم جوړ. د افغانستان سقوط اتفاقي نه و، دا هر څه امریکې پلان کړي وو. د امریکې اراده هم دا وه چې ځینې خپلې غناستې مخ خپلې ګټې سټریټیژیک ډیپ دلته کې هغې تلاش کول، د چین او د سنټرل ایشیا او تر د روسو او د دې منطقې د کنټرولولو دپاره. بیا چې هغې وځي نو د دوحه اګریمنټ په بنیاد باندې وځي. یعنې تاسو به کتل چې په نږدې اخري کال 2 کې په امریکانیانو یو ډز هم نه کېدلو، امریکانیان سیف وو، افغانان صرف لګي یو بلې وجلو. نو دا هر څه د امریکې پلان شوی خبرې وي. په افغانستان کې نن هم ضرورت د دې خبرې دی چې افغانان کینی، سیاسي استحکام چې رانشي په افغانستان کې، او د افغانانو په منځ کې تفاهم رانشي. نو د هغې په نتیجه کې افغانستان به یو بل ګړنګ ته لویږي، یو بل جاخې ته ورمخ کېږي، د نړۍ د یو بل جنګ د خدای مکه چې ښکار شي. تاسو شخصي اړه باندې پوښتنه ده، تاسو عالم دین هم یې، بیا اسلامي جمهوریت پاکستان، بیا په دې کې د پارلیمنت چې کوم جمهوري نظام دی د هغې ملاتړ هم یې، دې کې نېشنلزم هم دی. دا درې واړه یو ځای راوستل څه ګڼې، څه نظر؟ داسې ده که نه چې زموږ خو سوچ دا دی چې جمهوریت یا ډیموکراسي خلک اوس اختلاف هم ساتي. خو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب وایي اسلام او جمهوریت په نامه هغه یو کتاب لیکلی، د قرآن آیتونه راوړي، وشاورهم فی الامر وامرهم شورا بینهم. آزاد صاحب وایي چې د اسلام نظام چې کوم دی دا هم شورایي دی، دا هم د پارلمان او د ولس د رایې په بنیاد باندې دی، او د خلفاو د دور مثالونه هغه هم ورکوي. اختلاف او اتفاق د یو نظام په ښه والي او کمزورۍ کې دا په خپل ځای باندې اکثر خلک وایي چې د یو عالم رای او د یو جاهل رای برابر ده. خو موږ دا ګڼو چې ستا د رای په نتیجه کې کوم سړی جوړ شي نو هغه په کار در شي انټلیکچولی دانشور سړی په کاري، نو هغه اهل الرای دی. بنیادی قانون سازی خو په پارلمان کې کېږي، مقننه خو هغه ده. او د پاکستان پایین کې دا منل شوی چې قرآن او سنت خلاف قانون سازی نه کېږي، دا به سپریم لای. نو دلته د جمهوریت سره تطبیق په دغه ډیموکراسي اصولو کې لاندې رالی. دویمه خبره د نشنلیزم په حواله ده. نو نشنلیزم په حواله ډېرې مغالطې جوړې دي، قام پرستی او نسل پرستی خلک مکس کوي. نو اکثر چې خلک وایي قام پرستی حرامه ده، دا موږ ته وایو چې الله هم پوهه که نسل پرستی حرامه ده، په اسلام کې هم حرامه ده. نسل پرستی څه ده؟ د وینې، د رنګ،
د قبیلې د ذات په بنیاد باندې د چا نه نفرت او نسلي کرکه. نشنلیزم څه دی؟ وای نشنلیزم جدید پوسټ ماډرنیزم دور کې چې بیا نیو نشنلیزم راځي، نو نشنلیزم دا په حقیقت کې د قانونو د اختیار فلسفه ده، د قانونو په خپل خاوره د اختیار او د واک او په ځان د بچای فلسفه ده، د قام د بیداری فلسفه ده چې په خپل خاوره، په خپل کلتور، په خپل جغرافیه دننه اقتصاد او اختیار د قانونو دا نشنلیزم دی. ثقافت کلتور ته پکې درنښت دی. نو د قانونو د حقوق فلسفه خو اسلامي فلسفه ده. نو اوس غم دا دی چې موږ نسل پرستی روالو په قام پرستی کې ورمکس کو او لانجه د هغې نه جوړه کو. په قرآن کې 240 کرته خدای پاک د یا قومي غږ کړی دی. هر پیغمبر یا قومي ای زما قامه، یعنی دا د قام د خیرخواهي غږ دی. هر پیغمبر د قام خیرخوا پاتې شوی دی. نو د خپل قام د خیرخواهي خبره دا بیخي سنت طریقه ده. موسی علیه السلام فرعون ته ویل ادعو الی عباد الله، یو ویل خدایي دعوه مه کوه، دویم زما قام آزاد کا. وګوره موسی علیه السلام د قام د ازادۍ خبره کوي، نو که موږ ووایو چې هلکه را پښتانه د ظلم نه آزاد کا، د غلامۍ نه آزاد کا، د وسایلو اختیار ولا ورکه قبض کړي دي، بلوچ چې کوم دی دا مظلومان دي، ظلم وسه مه کوه، نو دا خو بیخي پیغمبري فلسفه ده. نو نشنلیزم په دې وخت کې څوک ځان په دې باندې نه پوهه کوي. پښتانه چې تر څو پورې نشنلیزم ته رانشي، د قام د حقوقو څه ونه درېږي، که عالم دی که جاهل دی که امي دی که مذهبي دی که غیر مذهبي دی، نو د دې خاورې مسله حل کېږي نه. موږ که قام پرست شو، تاسو وګورئ په ټوله نړۍ کې ولسونه قام پرست دي. عربو لومبې ځان ته عرب وایي، بیا د هغې نه پس د نورو دنیا غمونه کوي. ترکی ته ورشه، د ترکۍ ژبې نه بغیر بله ژبه نه وایي، دا قام پرستي ده که نه. ایران ته لاړ شه، د پارسۍ نه بغیر بل لیک به پیدا نه کړي، عربي هغوی نه پېژني. خو مطلب دا دی چې خپل قامونه هم جوړ کړي او د نړۍ سمران. یوازې پښتانه داسې دي چې دی د خپل قام سلا نه د وطن څه نه ودرېږي، او د قام پرستۍ فلسفه د قام د وطن د جوړولو فلسفه ده. دلته یو سیاسي قیدي د پاکستان تحریک انصاف په شکل کې عمران خان چې کله ونیول شو بندیوان شو، د سینیټر احمد ولي خان د اړخه یو ډېر د خوشحالۍ ځای وکړو او خوشحاله وکړي. دلته که چېرته پوښتنه دا ده که چېرته دا سبا د احمد ولي خان سره کېږي، نو آیا دا به ښه که نه؟ او که چېرته پارلمان تاسو د پارلمان ملګري ملاتړ یې وئ، نو دا کار ښه و ستاسو په نظر کې؟ او که ښه نو بیا که داسې کېږي؟ داسې ده بنیادي مسله دا ده چې دلته کې د پاکستان د وفاق د کچې چې کوم ګوندونه دي په دې کې مسایل دي. پاکستان تحریک انصاف ځان ته د وفاق د سطحې یو ګوند وایي، خو زموږ دریځ دا دی چې دې ګوند په سیاست او د پارلمان په ازادۍ باندې هیڅ باور ځکه نه و چې دا ګوند د ریاست د ادارو د وسایلو په بنیاد باندې جوړ کړلی شو. جنرال شجاع پاشا چې کوم دی په یو لویه پیمانه د دې لپاره انجینیرنګ وکړلو، که نه ونه د 2012 نه وړاندې تاسو تاریخ وګورئ، عمران به ځان له ناسو په اسمبلۍ کې دویم سړی به مسنه و، خو بیا په 2014 کې لکه کم پرلت چې په اسلام آباد کې ټول خلک یې اوس مني چې دا چا کېنولی و. د هغې نه پس د 2018 چې کومې ټاکنې وشولې، یا په دې لنډ وخت کې شوکت یوسفزی د پاکستان تحریک انصاف غړی دی، او هغه وایي چې باقاعده زموږ خلکو په سټامپ پیپرو باندې لیکونه ورکړي دي چې زه به کمپرومایز اوسېږم. تر دې پورې چې ګنډاپور صاحب په صوابۍ کې بل ورځ په جلسه کې بار بار آرمی چیف ته او غیر جمهوري قوتونو ته غږ کوي چې زموږ څه په لار روان شي. زموږ فکر دا دی چې سیاست د دلته ازادي او سیاسي ګوند ځان ته آزاد ګوند وایي. د پارلمان د ازادۍ خبره دی وکړي، د دیموکراسۍ خبره دی وکړي، د قانون د حقوق خبره دی وکړي، او غیر جمهوري قوتونه ترې خطونه نه لیکي څوک. یعنی دا کم سیاست دی، دا کم جمهوریت دی. بیا دلته کې بدبختی دا جوړه ده چې د پاکستان تحریک انصاف په دې وخت کې موږ ورته یعنی ذاتي طور ډېر احترام ساتو، سیاسي اختلاف به مو په خپل ځای، او بیا پښتانه چې پکې دي هغه هم زموږ د سر ګلونه دي، د وطن خلک دي، خو سیاست یې انتها ته ورسو، سیاست یې کنځلو ته ورسو، سیاست یې سپکو سپورو ته ورسولو، د هغې نه د عمل بې راځي. که نه ونه په اصولي توګه باندې زموږ دریځ دا دی چې یو سیاسي ګوند جوړول او ماتول دا د اسټبلیشمنټ کار نه دی. جوړول هم غلط دي، ماتول هم غلط دي. سیاسي خلک په زندانونو کې ساتل او جرنیلان په بار ملکونو کې آزاد پرېښودل دا هم غیر مناسب خبره ده. خو سوال دا دی که نه چې دا سیاسي ګوند غیر جمهوري قوتونو ته خپله اوږه ولې وړاندې کوي؟
پرون پاکستان تحریک انصاف د خپل وګ وړاندې کړی و نواز شریف د وطن نزغلو نن متدا سوال کوي وای راشه ما سبه مرګري شه سیاسي دریز نخپلې عمران ک کلم دا دریز اختیار کړلو چې پارلمان به آزاد غواړم دیموکراسي دلته کې غواړم غیر جمهوریت قوتونه غواړم نه غواړم په دې وطن کې یا دلته په دې پښتونخوا کې ننم چې کم دی لکه مارشل الله نافذ ده د دې رپورټه کېدل غږ نه کوي دا دی وکي چې کله دې ځای لراله موږ به مرسته کوو موږ به وسولاړي بالکل سیاسي دریز ملاتړ کوو او کنه ونو هسي خبرې کیږي او سیاست انتها ته رسول کیږي ګوره ایکستریمیزم تباکن دی په مذهب کې په سیاست کې په ټولنه کې هم اعتدال لدی راشي هر سیاسي ګوند دی برداشت کی ایمل ولی خان هم دی برداشت کی ایمل ولی خان ډیر قوي غږ دی په دې وطن کې په ډیرو ټیک د بد به پیلګي اختلاف به مساساتي او ایمل ولی خان د قام غږ دی په کار د چې ایمل ولی خان انتها ته ونه رسول شي دا د دې رویې ورسولو ایمل ولی خان د یو ډیر لوی تاریخي کورنۍ سړی دی د باچا خان بابا کړوسی دی او نن هم چې ایمل ولی خان د سېنات په پلور باندې کومه خبره کوي نه د پی ټی آی لیډرشپ په کور کې نشي کولی په دومره سیاست سپکول چې بیا یو سړی ستا په مرګ هم خوشحالي دا خو د پښتنو معاشره ده چې ته باچا خان وکنځې که نه نو ته لکه څه توقع به ساتي زما په خیال دا د پی ټی آی خپلې کمزورۍ دي د خپل کارکون اسلام دی وکړي سیاسي تربیت هم دی وکړي ټول لیډرشپ ته احترام وساتي او د هغې سره سره د پارلمان سوپریمیسي ته دي راشي چې نه راځي نو بیا موږ دا ګڼو چې دا کمپرومایز خلک دی او دا نن هم په دې تمه کېږي چې خپله اوږه د چا جنګ ته وړاندې راځو شعر ټپا سندره په دې باندې ګڼ شمېر خلک خپل نظرونه ورکوي خو که موږ وګورو دا د پښتون کلتور چې کومې مهمه برخې دي په دې باندې بیا قسمه قسم بیانونه راغلي دي چې دا حرام دي دا حلال دي نو تاسو د خپل نظر هم څه دی د سندرې په اړه باندې تاسو څه وایي داسې دا زموږ خو خپل فکر دا دی چې د یو قام چې کوم ادبیات دي دا د هغې د تاریخ برخه ده که هغه شعر دی که هغه نظم دی که هغه غزل دی که په هر شکل باندې ده یو د موسیقۍ خبره تاسو کوئ نو د موسیقۍ په اړه باندې اختلاف د آراو موجود دی زه په هغه تفصیل کې نه ځم هغه هر څه تاسو ته په خپل ځای باندې میلاویږي خو زموږ فکر دا دی د اسلام په نظر کې چې اسلام د فنون لطیفه بیخکوني نه کوي څومره هم چې لطیف فنون دي د ټولنې ښکلا زیبا هنرونه د هغې سره ځلیږي او ښکاره کیږي او د هغې نتیجه دا ده چې د هغې سره په ټولنه کې زغم پیدا کیږي برداشت پیدا کیږي په خپله پیغمبر علیه السلام اشعار هم ویلي دي اوریدلي هم دي د ماشومانو نه هم اوریدلي په خپل ځای کې خو یو کلتور دې ته رسولو لکه دا شدت د موسیقۍ په اړه باندې ولې د امام غزالي په خپل کتاب کې خبره کوي چې کله به د رقص و سرود محفلونو نو شراب به وسسکول کېدل یا جینکۍ به بربنډې ګډول کېدلې جینکۍ ګډول اجلاګان نه موږ ګڼو ځان ته پښتانه وایي اجلاګان ګډوي جینکۍ ګډوي د نشو تماشو لکه دا کلتورونه د قامونو بدناموي که نه ونه د اسلام د چا د کلتور خلاف نه دی ځکه خلاف نه دی چې د عربو کلتور یو دی او د افریقایانو بل دی د هندوستان کلتور یو دی او د چینایانو بل دی او اسلام چین ته هم رسېدلی او افریقې ته هم رسېدلی دی او د هر چا کلتورونه منلی دي او اصلاح هم پکې راوستې ده د کلتور بنیاد ژبه ده اسلام د هر چا نه لومبې ژبه مني وما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه قرآن وایي د هر پیغمبر ژبه موږ د قام ژبه وګرځولې وه هر پیغمبر هم دغه قام نه رالیږلی چې کومه د هغې ژبه ویله نو ژبه چې کوم دی په دې ادبیات ولاړ دي په انتهاګانو ته موږ ته تلل نه دي پکار اعتدال پکار دی د اعتدال دننه چې کوم دی لکه گنجایش په ډیرو خبرو کې شته دی او اختلاف د آراو پکې شته دی پکار دا چې موږ د اسلام بنیادي نصوصو قرآن او حدیث ته موږ له ډیر مهم دي د قرآن او حدیث په رڼا کې موږ له په یو خبره کې اعتدال هم پکار دی او دومره حد ته به تګ نه دی پکار چې بیا ته یو جایز خبره یو سمه خبره هغه هم درسه څوک مني نه نو پکار دا چې موږ د دغه بنیادي یو اعتدال کې اوسېږو راځو مولانا صاحب دلته ما خو څه هم چې پوسټ مې وکړو ګڼ شمېر پوښتنې راغلي او د پښتنو بیا خاص کر هغې هسې هم غوښتل چې ستاسو نه پوښتنې پوډکاسټ باره کې نو هغې غوښتل چې ستاسو نه دا پوښتنې وشي راځو د هغې نه م یو څو راغستې دي یو خو زمونږ د باجوړ بیا ډېر تکړه ملګری وکیل دی هادي نو هغې پوښتنه کړې ده چې ځوان کل تر دې حده پورې څنګه چې تاسو ذکر وکړو ایکسټریمست شوی دی چې هغه په سیاست یې تر دې حده پورې رارسولی چې هغه په دوه ورونه په خپلو کې یو بل نشي زغملی کنځلو بدردو ته د دې په اړه باندې ستاسو کوم نظر دی بیا نور رازونه دا بالکل داسې ده که نه چې ډېر مسایل په پښتنو کې د بار نم پیدا دی او ځینې زموږ په دې ټولنه کې سماجي رنځونه دي جهالت ناپوهي
بد اخلاقي، یعنی د ټولنې د روایاتو نه سرغړونه، دا په موږ کې مسایل دي. په کار داره چې موږ د خپلو ځوانانو خاص کر پښتانه د خپلو بچو ښه تربیت وکړي. اکثر موږ وینو چې پښتانه بچي ډېر راوړي خو د تربیت غم یې نه کوي. زه وایم 10 بچي مه راوړئ، 2 راوړئ، 3 راوړئ، خو د هغې نه د کار خلک جوړ کوي. خو که 10 بچي راوړئ او ته وایې زه ملاتړ جوړوم که نه، نو د دشمنو وخت نه دی، د راکټو وخت نه دی، اوس د علم د تجارت د هنر وخت دی. په کار داره چې موږ پښتانه د خپلو بچو تربیت وکړو. د پلارانو غفلت، د مور او پلار، دا زمنګ بچي زمنګ نسل دا مجرمان کوي. او د دې سره سره د استادانو تربیت دا ډیر مهم دی. د استاد په ضرورت او اهمیت موږ لږه خبره پکار ده چې استاد د یو نسل تربیت ونه کړي نو هغه نسل جوړیږي نه. استاد نو خپل ذهن ډیر پراخول پکار دي، ډیره مطالعه ولا پکار ده، ډیره سټډي ولا پکار ده. او د دې سره د ځوانانو ذمہواری جوړیږي. د نشي او لعنت را روان دی په دې وخت کې. ځوانانو ته دا خواست ځکه چې نه نشونه ځکه ځان وساتئ چې د نشي عادت قانون دا وطن نشي جوړولی، دا ژوند نشي کولی، دا ناجوړه ولسونه. په کار داره چې موږ د ژوند حقیقتونه وګڼو، وی پیژنو او ځوانانو خپله اصلاح وکړو. نو څومره په موږ کې د انتها پسندي چې را روانه ده، یو خو د ټولنې د حالاتو اثرات هم دی، د بدامنۍ، بېروزګارۍ، غریبۍ، خو د هغې سره سره د تربیت هم کمې دی. په کار داره چې موږ د خپل نسل او خاص کر د سوشل میډیا مثبت استعمال، په سوشل میډیا باندې موږ هغه خبره وکړو چې قام ته پیدی، ولس ته د مسلمانانو په خیري، د وطن په خیري. په کار ده چې موږ اعتدال ته راشو. بل یو ملګری دی، پوښتنې خو ډېرې زیاتې وې، څه هم ماتې 3 راغستې ملګري دي، خاطر نه درنئ. راځو وایي ځینې خلک د تاریخ سر لوبې کوي. دا شهروز خان وایي چې ځینې خلک د تاریخ سر لوبې کوي. راخیستې دي څوک پښتانه ادریس علیه السلام پسې تړي، څوک یهودیان ګڼي. حقیقت کې پښتانه څوک دی او داسې دروغو تاریخدانانو په حق له مو څه خیال دی؟ دا خو ډېر یو اوږد سوال لري. پښتنو نسلي مسله چې کومه ده ډېر دروغ په دې کې تړلی شوي دي، خو لنډ جواب د دې دا دی چې پښتانه د دې خپلې خاورې د زرګونو کاله نه اصیل او سوچه خلک دي. پښتانه د پښتنو خاور او جغرافیه په تاریخي توګه دا د سنټرل ایشیا برخه ده. سنټرل ایشیا دا جنتي وطن دی. د پښتونخوا دا خاورم جنتي خاوره، د آب و هوا، سیندونه، د دې ژوند جوا، غلې، میوې، دا ټول د جنت نمونې دي زموږ سره. د دې سره چې کوم مشهور لوی نسلونه دي، پاکې منګول نسل دی، پاکې تور نسل دی، پاکې زیړ سپین نسل دی، نو په دې کې یو لوی نسل آرین دی زموږ سره په تاریخي او نسلي توګه باندې. نو پښتانه حقیقت دا دی چې څومره موږ څېړنه کړې دی آرین دي. بیا زموږ په دې وخت کې ډاکټر یونس سیټي یو PhD څېړنه کړې په دې باندې، په جینیاتي ساینس په حواله باندې، او DNA پر یو سوپر کمپیوټر پورې هغې د پښتنو دا جینز وړي، په هغې د تجزیه کړې ده. نو تقریبا د پښتنو قبیلې 70% داسې دي چې دا خالص پښتني قبیلې دي، او دا 45% پښتني قبیلې یا پښتانه داسې دي چې د نړۍ نسلونه دلته راغلي دي. عرب راغلي دي، مغول راغلي دي، یونانیان راغلي دي، څه وخت پس دا پښتانه شوي دي. خو د پښتو یعنی پښتون چا ته موږ ویلی شو؟ پښتون څوک دی؟ دا یو لوی سوال دی. آیا چې قبیلې معلومه دا پښتون دی؟ نو هنرمند پښتون نه دی، کاروباري پښتون نه دی، سادات ستانهدار چې ورته وایو دا پښتانه نه دي. ولې پښتانه؟ پښتنواله څه ده؟ باچا خان ختمه کړې ده چې څوک پښتو وایي پښتنواله راسه کوي، او په دې پښتانه خاوره راسه ژوند کوي. دا پښتون دی که نسل یې هر څوک دی. پښتو، پښتنواله، په پښتونخوا وطن باندې ژوند د ګټې تاوان په بنیاد، که قبیلې هر څوک ده که نسل یې هر څوک دی. نو پښتانه د خپلې خاورې خلک دی، نه بني اسرائیل دي، نه مطلب دا دی چې د ادریس علیه السلام اولاد دی، نه د بني اسرائیل قصه دومره خطرناکه ده چې دا موږ ثابتو چې پښتانه د دې وطن خلک نه دی، د بار نه راغلی کډوال تی جوړو. پښتانه د دې وطن خلک دی، د دې خاورې د هندوکشو، د لمنې او کڅۍ، د امو دریاب نه راواله تر د مارګلي او د واخان نه راواله تر د جیلم او بولانه پورې، په دې کڅو کې دا پښتانه تاو راتاو پاتې شوي، کډوال کوچانین پاتې شوي دي، خو د خپله خاورې پرېښې نه ده. جنګونه پرې راغلي، قاتونه پرې راغلي، خشکې پرې راغلي دي، خو د خپله خاوره کې پاتې شوي دي، او د دې خاورې سوچه خلک دي. او مطلب دا دی چې وایي د پښتنو او د جنتینو رنګونه هم یو دي. راځو بله پوښتنه چې قامپرستي همغه پوښتنه ده چې قامپرستي څه ته وایي؟ زموږ علما آیا قامپرستۍ په مطلب پوهیږي او که نه؟ که پوهیږي نو بیا ولې اختلاف کوي؟
داسې ده چې د قام پرستۍ په مفهوم باندې پښتانه پوه نه دي. لکه جدید نشنالیزم په څه باندې جوړ دی چې یو قام خپله جغرافیه لري. جغرافیه د اسلام خلاف نه ده. چې یو قام خپله ژبه لري، ژبه د اسلام خلاف نه ده. چې یو قام خپل شریک اقتصاد لري، د اسلام خلاف نه دی اقتصاد. چې یو قام په یو خاوره شریک کلتور او تهذیب لري، د اسلام خلاف نه دی. عرب نشنالیزم د اسلام خلاف نه دی. پښتون نشنالیزم ولې خلاف دی؟ هندوستانی نشنالیزم د اسلام خلاف نه دی. نو افغان نشنالیزم ولې د اسلام خلاف دی؟ ما چې څنګه وړاندې واضحه کړله، موږ یاد کو قام پرستي لاړ شو نسل پرستۍ ته. هڅیز میکس کو، مغالطات دواړه جدا دي. نشنالیزم ریسیزم دا جدا جدا حقیقتونه دي، په هغې کې ورته موږ ته کتل پکار دي. او چې پنجابی ځان ته قام پرست وایي که نه، مسلمان هم وایي، نو د پنجابي نه دا پښتانه ښه مسلمانان هم دي او ښه د وطن او د ریاست خلک هم دي. مولانا صاحب زموږ بل سیګمنټ دی، څه هم چې موږ ډېر سیاسي او ژورې خبرې وکړې، خو اوس به راشو لږ ریلیکسیشن ته. سیګمنټ دا دی چې زه به تاسو ته نوم وایم، په لنډو ټکو کې به تاسو هغه خپل خیالاتو اظهار به کوئ. باچا خان بابا. باچا خان بابا د 20مې پیړۍ د انسانیت او د پښتنو یو لوی سیاسي قامي مصلح مبارز. سراج الحق. سراج الحق د پښتنې خاورې یو بچی، خو د قام سره نه دی ولاړ. عمران خان. عمران خان د پنجاب د خاورې سیاست دی، خو د بده مرغه نه لښکر پسې پښتانه دي. مولانا فضل الرحمن. مولانا فضل الرحمن یو ډېر لوی ستر پلار زوی دی، او دغه هیله دې لرو چې دا باقي عمر دی د پښتون قام د حقوقو لپاره وقف کړي. ایمل ولی خان. ایمل ولی خان ډېر د یو ستر تاریخي کورنۍ سړی، ځوان دی، او په راتلونکي وخت کې د دې قام ډېرې هیلې امیدونه دې تړل شوي. منظور احمد پښتین. منظور احمد پښتین دا خبره ثابته کړه چې په دې قام کې د کار سړي شته دی، په دې قام کې لیډرشپ شته دی، په دې قام کې د هر وخت سامراج او جابر چې کوم دی هغه للکار کول، هغه چیلنج کول، دا د منظور پښتین په شکل کې یو لوی اتل په دې قام کې موجود دی. پښتانه ډېر تاریخي خلک دی په دې خاوره، خو د بده مرغه نه په خپله خاوره کې فقیران او ملنګان بېواک او بې سیاست او بې سواده. جرګه د زرګونو کلونو نه واخله تر ننه پورې زموږ څه داسې یو ژوندی دود دی، یو اداره ده چې موږ دا ګڼو چې نن هم د دې قام د مسایلو دپاره حل لارې وایستلی شي. فنکار د ټولنې د ښکلا او د نندارو یو ښه څیره. میډیا، نن پاکستانی میډیا محکومه میډیا، غلامه میډیا، او قامونه ولسونه د خپلو حقوقو نه ناخبره ساتل. پاکستان سټډي د مغالطو او د دروغو نه ډک تاریخونه، ډک نصابونه او د ولس د ګمراه کولو لپاره یو مؤثره ریاستي وسیله. بل راځو د خوښې ځای مو کوم دی؟ د خوښې ځای مې لیدلی مې لا نه دی، خو ارمان هم دی کابل. د خوښې خوراک؟ د خوښې خوراک د وطن سابه. د خوښې ګوند هغه به تاسو NP یادوي او نېشنل ګوند به یادوي، دې نه علاوه د دې سره د خوښې ګوند که بیا موږ ګڼو چې د قام پوهان او ښه خلک په هغې کې شته دي، نو دا پښتون تحفظ مومنټ یو ښه تحریک دی د پښتنو په اړه باندې. خوښې سندرغاړی به درته ویم ستاسو اصلي قدر باندې لګي چې دا د قامي ولسي سندرغاړی دی. ما خو لیدلي لا نه دي، خو داسې پش شکله راشي نو 2 کسان دا راباندې ډېر ښه لګي. یو نعیم توري دی د کورمې، او یو شوکت عزیز دی د وزیرستان. ډېر ښه انقلابي سندرغاړی چې انقلابي سندرغاړی. شاعر په خوښه شاعرانو کې زما په فکر باندې خوشحال بابا دا دومره ستر سړی دی چې شاید په راتلونکي وخت کې د هغه بدیل موږ پیدا نه کړو. خو اوسنۍ زمانه کې په اوسنۍ زمانه کې ممتاز اورکزی دا زما د خوښ ډېر ښه. د خوښې څه هم چې چمپیون ټرافي را روانه ده، د خوښې لوبډله مو کومه ده او بیا په کې لوبغاړی کوم یو دی؟ افغانستان په دې باندې خوشحالېږو. او د لوبغاړی خو په دې وخت کې راشد خان ډېر خوښېږي چې کله یې وینم. د خوښې صحافي؟ د خوښې صحافي سهیل اصغر خان چې کوم دی د سوات اسلام آباد. ډېره ښه ده. دا سیګمنټ هم پای ته رسي. په لنډو ټکو کې به پیغام پښتنو زلمو ځوانانو پیغلو ته ورکوي، څه ویل غواړئ؟ ډېره مننه. ځوانانو ته دغه ویل غواړو
چې وخت بدل دی، زمانه بدل ده، ځان ورته بدلول غواړي. د خپل وطن نه ځان خبر کوي، د خپل دین نه خبر کوي، د خپل اقدارو نه خبر کوي، د خپل ځان نه خبر کوي او د نړۍ د حقیقتونو نه خبر کوي. د مواصلاتو د کمیونیکیشن یو ډېره لویه معجزه او نعمت ستاسو په لاس کې دی. پخوا به چې په 10 کاله کې باچا خان بابا یو پیغام قام ته رسولو، اوس په 10 منټه کې رسیږي. خو دا په موږ پورې ده. په کار دا چې موږ ځوانان دا د مواصلاتو وسیله دا اسې د مشغولتیا د شغل وخت ضایع کولو دپاره نه، بلکې د زده کړې، د شعور، د روزګار، د اقتصاد، د ځان او د وطن د جوړولو دپاره وکارو. د ځوانانو په وړاندې ډېرې مواقع پرتې دي. بالکل مایوسي مه کوئ. دا غلطه ده چې روزګار نه کیږي، دا غلطه ده چې ژوند نه کیږي، دا غلطه چې وطن نه جوړیږي. دا ټولې مفروضې غلطې ثابتېدلی شي، خو د انسان عزم پکار دی. که عزم یو انسان وکي نو انسان د غر مقابله هم کولی شي. همت پکار دی او د خپل ځان صلاحیتونه په مثبت شکل کې د انسانانو د مخلوق په خدمت او خیرخواهي کې کارول پکار. ډېره ښه ده، ډېره زیاته مننه. خو په اخر کې به زه دا ویم چې شتمنه پښتونخوا هېره نه کوي. څه هم چې مولانا صاحب یې ذکر ونه کړو، خو زه به یې وکړم چې دې کې دغه وسایل مسایل دغه هر څه چې څنګه ذکر وشو چې شتمنه پښتونخوا ده، هر څه پکې شته. خیر د هر څه نه د هر څه راټول په دې به خبره به راټول کړو چې تاسو ډېره زیاته مننه کوم. تاسو وخت وباسو، څه هم چې سټډي سرکلز وو، ډېر مجالس وو، هغه نه پس دلته راغلی، وخت مو وباسو. یو نړۍ مننه کوم کوم. ډېره مننه. عزتمنه. ملګرو ګرانو کتونکو، دا زموږ سره مولانا خان صاحب ډېر پیاوړی غږ دی د پښتونخوا وطن. د بلې خپرونې پورې موږ له راکوي اجازه د لویه لپاره.